کمیسیون مستقل انتخابات جناب دکتر صاحب محمد اشرف غنی احمدزی را به عنوان رئیس جمهور اسلامی افغانستان اعلام می کند. او په همدې جملې په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو اوږدمهالو جنجالي ټاکنو ته د پای ټکی کېښودل شو. اشرف غنی احمدزی د ښاغلي حامد کرزي له 14 کلنې دورې وروسته د افغانستان نوی منتخب جمهور رئیس اعلان شو. می‌خواهیم به جناب دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور آینده افغانستان هم تبریکی بگویم. اشرف غنی احمدزي د 1993 لمریز کال د حمل د 14 نیټې د ټاکنو لپاره د تحول او تداوم په شعار پراخ کمپاین ترسره کړ. و بار اول است که اقتدار در مملکت ما از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب و تیم منتخب که ما میباشیم انتقال خواهد شد. نوی جمهور رئیس د بری تر اعلان وروسته په خپلې لومړنۍ وینا کې په حکومت کې د میرمنو پر ګډون ټینګار وکړ. اشرف غنی احمدزی په کال 1928 کې د لوګر په ولایت کې نړۍ ته سترګې پرانستلې. هغه د حبیبي العالی لیسې څخه د فراغت نه وروسته د لوړو زده کړو دپاره لبنان ته لاړ. د اشرف غنی احمدزي میرمن رولا غنی د لبنان تبعه ده. دوی یو لور او یو زوی لري. اشرف غنی احمدزي په بیروت کې د امریکایي پوهنتون څخه د سیاسي علومو په برخه کې لیسانس ترلاسه کړ. تر دې وروسته یې لومړی ماستري په همدې شق یعنی د سیاسي علومو په برخه کې په بیروت کې د امریکایي پوهنتون څخه او دوهمه یې په امریکا کې د کولمبیا له پوهنتون څخه د بشرپېژندنې او نړیوالو اړیکو په برخه کې ترلاسه کړه. هغه د کولمبیا له پوهنتون څخه د ډاکټرا سند هم ترلاسه کړ. اشرف غنی احمدزي په 1901 کې د نړیوال بانک سره کار پیل کړ او هلته یې 11 کاله دنده ترسره کړه. احمدزی د طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدو او د نوي رژیم په راتګ افغانستان ته لاړ. په پیل کې د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لښتر ابراهیمي د سلاکار په توګه په کار پیل وکړ او بیا یې د حامد کرزي په مشرۍ انتقالي حکومت کې د مالیې وزیر په توګه دنده ترسره کړه چې په همدې مهال یې په 1982 کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د مالیې تر ټولو بریالی وزیر هم وپیژندل شو. په 1999 کې یې د بهرنۍ ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د لیږد د بهیر د کمیسیون ریاست په غاړه واخیست. د ښاغلي اشرف غنی احمدزي کاري سابقه ځلانده ده او په علمی ډګر کې هم وتلی شخصیت گڼل شوی. آقای اشرف غنی یک شخصیت بین المللی هست، یک عالم است، استعداد علمیش، استعداد فکریش خصوصا درباره موضوعات ترمیم کشورهای شکسته شده بسیار زیاد است. دیگر کشورها ازش مشوره در گذشته خواستن. خدا چې آیا هغه به وکړای شي د خپلې پوهې او کاري تجربو په استفادې د ولسمشر په توګه د افغانستان ستونزې حل کړي او د خلکو د هیلو غوټۍ په حقیقت بدلې کړي او کنه دا به د وخت په تیریدو جوته شي.